الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وضم السؤال من غير الضرورة. كتاب شروع ریاض الصالحین پای کې مختصر درسونه هغه شروع دي. د مخ کې شپږ 50 بابونه هغه تیر وتل او خاص کر مخ کې باب فضل الجوع وخشونة العيش. دا باب هغه ته قریب او نږدې چې باب القناعه باب د بیان د صبر کی والعفاف او ځان ساتلو والاقتصاد درمیان روي کول فی المعیشه په ژوند تیرولو کی والانفاق په خرج کولو کی وذم السؤال او بدید السؤال کولو من غیر ضروره بغیر د ضرورت او د حاجت نه. معنا قناعت چې الله ته انسان ورکړي دی په صبر کول او عفاف ځان ساتل بيځای سوال او بيځای خپل حاجت پیش کولو خلکو ته او دا سپل غاړه ته په خرچه کې درمیان روي کول نه بخل کول او نه فضل خرچي کول ځکه به انسان محتاج شي او غریب شون سوال ته ضرورت شي ځکه یو ضم السؤال د سوال بدی غیر د ضرورت بدی کې ما اول آیاتونه قرآنی اگر وړي ورپسې بیا حدیث. قال الله تعالی الله فرمای وما من دابة نشتهس یوزن د سر فی الارض پزمکه کې الا علی الله رزقها مگر رزق دی په الله دی عرش ته الله رزق ورکوي نو انسان خو اشرف المخلوقات دی ضرورت الله رزق ورکوي نو د صبر پکار دی. وقال تعالی وی الله للفقراء الذين بارد غریبانان وا کسانو احصروا فی سبیل الله چې بنشي د الله په لار کې جهاد کې بندې طلب علم کې لا یستطيعون طاقت نه لري ضربا فی الارض سفر کول په ځمکه کې او بل غاړه ته يحسبهم الجاهل ګمان کې دوه نه خبره کا جاهل نه مراد هغه څوک دی چې د حالت نه پیژني. اغنیا چې دا مالدار دي دی وری دا ګمان کوي د مالداري من التعفف د ځان ساتلو چې ځان ساتي د سوال کولو نه د عفاف لفظ سره د دې مناسبت او تعرفهم بسیماهم تبع پیجن په خاص نخو سره او لا يصلون الناس الحافا سوال نکي د خلکو نه به ضرورت من غیر ضرورت باب کې دا لفظ می خو هغه سره د دې مناسبت دی. وقال تعالى وي الله تعالى والذين كسان اذا انفقوا كرج خرج کی لم يسرفوا زیاته نه کی ولم يقتروا او کمیم نه کی اسراف هم نه کی شمتیا هم نه کی والاقتصاد في المعيشه والانفاق آیت اشاره د دې آیت ته پای کی اشاره وا وکانه بین ذلك قواما ومن د دې کې برابر والے. وقال تعالى وي الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما پیران انسانان نه دي پیدا کړی مگر دې لپاره چې زما بندگی وکړي او ما اريد منهم من رزق زد من رزق نه غواړم او ما اريد ان يطعمون دا غواړم چې ماته رزق څوک ورکړي الله. نو قناعت او صبر دا چې په کار دي. بیا وی و اما الاحاديث ارچ حدیث دي فتقدم معظمها غټ غټ اغلاړل فل بابین السابقین مخکې دوړ بابونو کې لکه مخکې اشاره موږ وکړه چې دې بابونو یو سره ډېر مناسبت دي. بعض حدیث یو باب کې ذکر شین بیم باب کې هغه حدیث ذکر کیږي او مناسبت لري د دې وجنه هغه ته اشاره وکړي. ومما لم يتقدم بعض اغری چغه مخکې نه ذکر شي نو ځکه با اصول ذکر کړي. اول حدیث په دې باب کې چې دا کتاب لحاظ سره 1500 او یوشتم حدیث دی. عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل كي النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي السلام عليه الغنى
نه د مالداري ان کثرت العرض زیاتوالی د مال نه، دا مالداري نه جو سړی مال زیات شو، سامان اسباب د زیات شو. ولكن الغنا غنا اصل غنا نفس د نفس مالداري دا چې نفس انسان مالداري کی بے پروا کی قناعت صبر به پیدا کی. لکه څومره انسان مالونه ګټي هر زیاتیږي دا هیڅ فائدہ انسان ته نه ورکوي. دا حدیث بخاری مسلم دواړو نقل کړی ځکه یې متفقون علیه. به دا عرض سمانه ده بفتح العين والراء، فتح العين والراء سره دی هو المال، دا مال ته ویل کی. وعن ابي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، دا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نقل لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ویلی قد افلح من اسلم، کامیاب دی هغه چې اسلام یې راوړ. ځکه کامیابی په اسلام سره حاصلېږي او د صحابه تاریخ په دې گواه دی او اقرار به هم د دې چې راوي کاو چې مونږ یو ذلیل قوم الله مونږ له په اسلام سره عزت راکړ. اعزنا الله بالاسلام. ورزقا کفافا، رزق ورته ولیکي ورکول کی کفافا چې د پرواله پکېږي، د هغه ژوند معیشت پر رواني. لکه بالکل غربت دا انسان له فتنه جوړیږي او ډیره مالداري دا انسان له فتنه جوړیږي او داسې ون طریقه چې انسان د ژوندۍ د ژوند دا به پاس کیږي دې کې انسان ته فائدې وي. نو ځکه وی ورزقا کفافا وقنعه الله، صبر ورته الله ورکی بما باغ اتاه چې الله ورته ورکړي دی. دا روایت چې د امام مسلم نقل کړی دی. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه، حكيم بن حزام رضي الله عنه نقل لي مشهور صحابي دی. قال دی سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تپوسو کو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاني ما تیرا کړه. سوال می ته وکړه، سوال ته سوال په مان سره شیشه می ته نو غوښته مال ما تیرا کړ. ثم سألته، د انسان هر ځای چې شی حاصل کړي ډیر می حاصل کړي بیا می ته وغوښته فاعطاني ما تیرا کړ. ثم سألته، بیا می ته وغوښته فاعطاني ما تیرا کړ. وثم قال بيداوي کله بیا سلام چې شی منه کوم نه او د شی حقیقت او د انسان خیرخواهی دایم لټوله. نو دا غیر وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر کې وته وی چې یا حکیم ان هذا المال خضر حلو، دا مرشین او خوږ دی. شین خوږ کنایه ده د مزو غستلو د نعمتونو لکه کوم علاقه چې خستې شنه انسان خوخی خوږ شي انسان خوخی. مطلب دا د مال انسان زنه د مایل کوي او انسان طبيعت ځان ته راکاږي. فمن اخذه بسخاوه النفس، چا چې دا واغس په سخاوت د نفس خپل سره په نفس کې سخاوه او بورک له دله په دې کې برکت او شفیع په دې کې. او که انسان کې بخل او جمع کو او خرج کوي نه لم يبارك له فيه، برکت نه چولې کېږي دله په دې کې. وکانه کلذي، او ودا کس پشان ددا کس یا کولو چا خوراک ولا يشبع مړیږي نه. انسان دی خوراک په مخ کې لګاره او دې مړیږي نه. دغه یو انسان د مال د چې واخلي او په بخل طریقې سره حاصل کی نو دی د مال کې څومره زیات چی دی په دې مړیږي نه. لکه انسان خېټه کې په مخ روټه چې خوري خوراک کوي او دې مړیږي نه، معده خرابه ده یا معده کولاو شي ده. ومن اخذه چا چواغست باشراف نفس او واخوال نفس لم يبارك له فيه، برکت بوازن چولو شد در پدې کې. وکانه کلذي وی پشان دراکس یاکلوا خوراک او شو مړیږي نه. واليد العليا خير من اليد السفلى، لپاسنه لاس تا غره دې د لاندې لاس لام، لپاسنه لاس ورکون کې لاندې لاس اغستون کې. او بل روایت کې د دې صریح الفاظ راغلي چې ید العليا معطي ورکون کې دي او سفلى اخذ معنا اغستون کې لاس. لکه یو کس وي چې د خلکو سوال کومه او زلاندې نه راځم خپل لاس لپاس ګراولم زیدې کې نه راځم. نه اصل کې علیا نه مراد اگر چې هغه ورکون کې او سفلا نه مراد اگر چې هغه غستون کې لکه اصل دی لاندې. قال حکیم وی کله چې نبی صلی الله علیه وسلم ما ته دا واعظ نصیحت وکړو
فقلت ما وی یا رسول الله د الله رسول والذي بعثك بالحق زما د قسم بازار چې حق باندې لګلې لا ارزق احد زمناخم دی او قسم بعد کا ستانه تو شي سیز حتى وفارق الدنيا تر دې دنیا نه وفات شي تر مرګ پورې و بیا داسې ونکم نبی عليه السلام هغه خبري ډیر اثر په وکاو د نبی عليه السلام خبره دا غوي زړه دی پردو ته کوزیدله بیا چا وخلې هغه نه نشوه اگر چې اوته دې منتونه کړې وي دغه صحابو چې ایمان راوړل دي صحابي اس کله مرتد شین دي مگر هغه چې منافقت طریقې سره نوتی هغه وړېدل نو وی کله نبی اسلام وفات شو خلافت ابوبکر راغی فکان ابوبکر رضی الله عنه و ابوبکر رضی الله عنه يدعو حکیما خوبای بل حکیم لیعطيه العطاده ورکړو کیډالای شي فیعبد بانکار کوي يقبل من قبول کی شایسي ثم ان عمر بیا عمر چې کله خلیفہ شو دعاو دی غوښتلیو ته شو ورکی ورته فابد انکار کوي يقبل او قبول فقال عمر رضی الله عنه یا معشر المسلمین له مسلمانانو ټولګیا او شهیدکم زګوا کوم تاسو له حکیم په حکیم حزام باندې انی اعرض علیه حقه ز پیش کوم په دمنه حق د الذی هغه قسمه الله له چې الله تعالی تقسیم کړی دی مسلمانانو کوم مال لاغله او هر مسلمان پای کی صداګر کی تقسیم نه کی دا تقسیم شو دا برخه هغه تور کړی شي اگر چې بل کس په غصب او بل طریقې سره غواخي مطلب دا چې دا د حصہ ده او زود ته چې ورکوما او له دلر فی هذا الفی فی مال فیکی فیعبد انکار کوي یاخذو چواخ فلم یزرع وی اغسلوا نکر الحکیم حکیم احدا دیو اس یو کسنا من الناس دخلقنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ورست النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي تر دې پورې وفات شو ځکه نبی اسلام سره وعده کړو او هغه وعده باندې وفا وکړه هغه پوره کړه بے وفای ونه کړه دا روایت بخاری مسلم نقل کړ دی دی حدیث کې لفظ دی يرزق وی براء دا پراسر دی ثم زائن بیا زادا ثم حمزه بیا حمزه دا معنی لم ياخذه وان غص من احد دی وکسنا شیء حسي واصل زرع اصل زرع ستوي النقصان كميتا لم ينقص احدا شيئا کمینه کې دی یو شی نه دی یو کس نه یو شی بالاخذ منه باغسل سرداغنا واشراف النفس معنا تطلعها خبر احکار کېدل اغیتا وطمها طم کول دغه بشی په شی سره وسخاوت النفس معنا هي عدم الاشراف چې مخکېواله او شی ته نه کوي اله شی والطمع فيه وطمع پای کې والمبالات فيه او دغه سباق کول والشره او حرص شرس ته ویل کی حرص ته ویل کی بس دغه پوره دی دا کافی ان شاء الله وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين.